د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي چې تیر ورځ د قرغیزستان هیواد د اقتصاد وزیر په مشرۍ پلاوی چې د انرژي او ترانسپورت وزارتونو مرستیالان او د خصوصي سکتور استازي پکې ګډون لري کابل ته راغلی. ښاغلی جواد وایي چې یاد پلاوی د اسلامي امارت له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي ګډ کار او د سوداګرۍ پر زیاتوالي خبرې کړې دي. هیئت عالی رتبه جمهوری قرقیزستان متشکل از معینان وزارت‌های تجارت، انرژی و ترانسپورت و شماری از نمایندگان سکتور خصوصی از بخش‌های مختلف به شمول نمایندگان اتاق‌ها به رهبری وزیر اقتصاد و تجارت آن کشور به منظور گسترش و توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و افزایش سطح تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور وارد کابل شدند. این هیئت در جریان سفر خود با مقامات امارت اسلامی افغانستان دیدار نموده در کنفرانس تواصل تجارتی و نشست‌های دوجانبه تجاری اشتراک می‌کنند و همچنین در جریان اقامتشان از تأسیسات صنعتی و فعالیت‌های تشبثات مختلف در افغانستان بازدید خواهند کرد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان وایي چې د قرغیزستان هیواد دغه پلاوی په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستله چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخوالی د سوداګرو ترمنځ همغږي د پانګوالو تشویق او بهرنیو تبادلاتو ته لاره هواره کول دي. در جریان سفر رسمی هیئت جمهوری قرقیزستان به افغانستان خانه تجارت قرقیزستان در کابل با حضور محترم الحاج نوریدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان، محترم بکیت صدیقوف وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان و جمع از نمایندگان و فعالان سکتور خصوصی دو کشور به گونه رسمی افتتاح گردید. افتتاح این خانه تجارت گام مهم در راستای تقویت و نهادینه‌سازی روابط تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و قرقیزستان به شمار می رود و زمینه را برای توسعه همکاری‌ها، افزایش تبادلات تجارتی، تسهیل ارتباط میان تاجران دو کشور و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم می‌سازد. د سیاسي چارو شنونکي د قرغیزستاني پلاوی راتګ افغانستان ته ګټور یادوي او وایي چې د افغانستان اقتصاد محوره بهرنی سیاست د دې لامل شوی چې د قرغیزستان په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي. که یک هیئت بلند رتبه از کشور قرغیزستان به افغانستان سفر کرده همراه اعضای کابینه حکومت افغانستان ملاقات میکنه گام بسیار مثبت و ارزنده است. در 4 سال گذشته حکومتداری بر محور اقتصاد محور بودن، عدم مداخلت نوکرها و امنیت را به جهان پیام داشته، قرقیزستان با افغانستان تعاملات را برقرار کرده. طبعا که در راستای استخراج معادن، مدیریت منابع آبی، کشت و صنعت، این کشور با افغانستان همکاری ها کرده میتواند. ما امیدوار هستم کشورهای منطقه و فرامنطقوی هم به همین اساس با حکومت افغانستان تعامل داشته باشند، نه به ادامه فشارهای سیستماتیک به جهت تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری. د نظر خواندان وایي چې د اسلامي امارت مسؤلین باید له شته فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې سره د هیوادونو سره په اقتصادي برخه کې ښه راکړه ورکړه ولري. د قرغیزستان هیواد کوم پلاوی چې کابل ته راغلی د اقتصادي تړونونو لپاره، نه تنها د قرغیزستان هیواد باید د سیمې هیوادونو سره، آسیایي هیوادونو سره، اسلامي امارت ته پکار ده چې دغه تړونونه د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره لازمي او ضروري ده. ځکه افغانان تر هر څه اوس اقتصاد ته ضرورت لري چې تر څو پورې په خپل اقتصادي پیاوړتیا باندې ولاړ اوسیږي او د نړۍ له احتیاجۍ نه خلاص شي. نو اسلامي امارت ته پکار ده، مسؤلینو ته پکار ده چې دغه شی د سیمې هیوادونو سره، آسیایي هیوادونو سره د تجارت په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي تر څو افغانستان په خپلو پښو، اقتصادي پښو باندې ولاړ اوسیږي او له پردیو احتیاجۍ څخه خلاص شو. افغانستان ته د قرغیزستان د رسمي پلاوی د سفر پر مهال کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ کور پرانستل شو چې موخه یې د همکاریو پراختیا، د سوداګریزو تبادلو زیاتوالی، د اړیکو اسانتیا او د ګډو پانګونو هڅونه بللې ده.